یا خدایه پاکه چې زما په قسمت کې دا واده ولې نشته. یو نرښځی را باندې اورېدلی و، هغه هم چېرته ورک شو چې ورکه شوه. زه خدای دې په ځان اخته کړي. دا خو که ما واده ونه کړو نو زه به خو په شرمونو وشرمېږم. یو تپوس درنه کومه. وعلیکم السلام، په خیر راغلې. اظهر ولي خان کالوني کوم ځای ده؟ ایمان که مې واده کړی وي. دا زه څه دی مولا ته څه دی؟ ویمه ستا نوم څه دی؟ سمینا. په ایمان که دومره کمینه یم څونه چې تا ته لګم. داسې په ګوشتو باندې واورېدمه. هسې ما ویلو چې مینه ډېر ښه شی دی. مړې دا ثواب خو وګټه، ثواب دی پکې. دا زه څه وایم او دا ته څه وې؟ زه د کالونی تپوس کوم او ته ګډې وډې وې. د واده نه پس په دې ډېره خوشحاله ساتمه. دا څه شی دی؟ پخلی به هم دله کومه. ګوګو دا زه درته څه وایم او دا ته څه وې؟ غاړه خو راته کېښه او ورځمه چې دا کور یې خو معلوم کړمه. هسې نه جنګ چې ته بل کور ته یو نه څمه. وروره ما چې د کالونی تپوس کړو او دا سړی اوس ما پسې را روان دی. دا دې ورغلم خو یو مې لکه تا له شرم نه درځي چې دا پردی زمانه چېړي. او بالکل جمع سره مونځ کومه. ولې ته جمع سره نه کېږو ځان لکې. او دا خو لکه چې په غوږونو کوڼ دی. دا خورې ځه کور ته ځه دا په غوږونو کوڼ دی. ځه زه صحیح ده، تاسو خپلو کې سلا وکړئ، زه ته همدلته کښېنمه. صحیح ده مړی مالی راکوي، ما ته پته ده بل چالی نه ورکوي. زه به ورته دلته صبر وکړم.